اصل لخی دومره مصروف یې ظالمې نه کاټلنګ چونګي کې نو څنګه چلېدر شوه بس یو ملګری دی را سره یو ځای یم کاټلنګ چونګي کې دا کوم ځای کې دی حاجي آباد او پیسې به څومره 2000 کم کال چې وکړو او دیو ته ویل چې آیا مونږ درځو دا کم چکله چې دا په مردان کې هلته نو اوس دا روان شي او هغې طرف ته هغه ځي نو ګورو چې مخکې څه کېږي نو هغه در سره هم واورئ نو تاسو کتی شئ هغه دا وخت چې دی هغه په لار باندې روان دی کم جینۍ ته چې رینګ کړی هلته هغه طرف ته روان دی کومه خبره چې دا هغه ورسره هم وشوه او صرف په 2000 روپۍ باندې ورسره هغه خبره چې دی هغه ډن کړې شوه نو تاسو دا وخت کتی هم شئ چې کوم جینۍ ته هغه راورسېدو او هغه کس چې دی هغه دا وخت هغه جینۍ سره هغه په هغه کوم روم چې دی په هغه کې موجود دی یعنې بیا مونږ وایو په مونږ باندې د الله تعالی کوم عذابونه چې دي هغه راځي نو عذابونه به هغه ولې نه راځي لکه تاسو وګورئ یو پښتنه سیمه کوم چې ځان ته پښتانه وایي بلکې مردان کومه سیمه چې ده په هغې کې داسې قسمه فحاش قسمه حرکتونه کېږي داسې کولیام کمې چکلې چې دي هغه پکې چلولی کېږي بلکې دونه کولیام ورته زه ویم چې لکه دا نمبر چې دي هغه د هر چا سره ورسره وي او باقاعده چې کوم دی هغه د خلکو سره هغه میلاویږي دې نه علاوه د جینۍ کومې خبرې چې دي هغه هم تاسو واورېدې کوم قسمه بیانونه چې هغه ورکوي یعنې او د حکومت ته به مونږ یو خواست وکړو چې برای مهرباني دا څه چې کنټرولېږي هغه تاسو ښه کنټرولولی شئ چې تاسو لږ زور په دې باندې راوړئ نو د دې کوم چکلې چې دي داسې فحاش حرکتونه چې دي هغه ښه په اسانۍ سره ختمېږي خو د بده مرغه حکومت چې کوم دی هغه په دې کې هم داسې کوشش نه کوي داسې څه سپورټ نه کوي داسې څه ایکشن نه اخلي چې د دې بندولو کوشش وکړي نو ځکه چې کوم دی هغه نن سبا ورځ په ورځ باندې دا قسمه فحاشي چې دا هغه مخ په وړاندې او ډېره په تیزۍ سره ورسره کم نوجوان نسل چې دی هغه پکې مبتلا شوی دی او الله دې خیر کړي کوم را روان نور نسل چې دی چې هغه بلا کم حد ته ځي نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړو انشاءالله بلې ویډیو کې به ملاوي کړو الله حافظ